لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسې نیکی ته نشئ رسېدلی تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوئ چې تاسې ته ګران وي او څه چې تاسې ولګوئ الله به ورڅخه ناخبره نه وي. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. دا ټول خوراکي شیان چې په محمدي شریعت کې حلال دي د بني اسرائیل لپاره هم حلال. البته ځینې شیان داسې وو چې د تورات له نازلېدو نه مخکې اسرائیل په خپله پر ځان حرام کړي. دوی ته ووایه که تاسې په خپلو اعتراضونو کې رښتیني یاست نو تورات راوړئ او د هغه کوم عبارت را مخې ته کړئ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. کوم خلک چې له دې وروسته هم د خپلو جوړو کړیو دروغو نسبت د الله لوري ته کوي هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ووایه الله چې څه ویلي دي رښتیا یې ویلي دي. تاسې باید یې ولوري ته مخه کړئ د ابراهیم علیه السلام د طریقې پیروي وکړئ او ابراهیم علیه السلام له مشرکانو څخه نه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بشکه تر ټولو لوی عبادت ځای چې د انسانانو لپاره ودان شو هغه همغه دی چې په مکه کې دی. هغه ته خیر او برکت ورکړ شوی او د ټولو نړیوالو لپاره د هدایت مرکز ګرځول شوی دی. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. په هغه کې څرګندې نښانې دي د ابراهیم علیه السلام د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننوځي په امن شو. پر خلکو د الله دا حق دی چې که څوک هغه کور ته د رسېدو وس لري د هغه حج دې وکړي او که څوک د دې فرمان له عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوه وي چې الله له ټولو نړیوالو څخه بېنیازه دی. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. ووایه ای اهل کتابو تاسې ولې د الله د حکمونو له منلو نه منکرېږئ؟ هر یو حرکت چې تاسې کوئ الله مو ویني. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ووایه ای اهل کتابو دا ستاسې څه چلند دی چې که څوک د الله حکم مني تاسې هغه هم د الله له لارې نه منع کوئ او غواړئ چې هغه دې په کږه لاره لاړ شي په داسې حال کې چې تاسې په خپله په دې شاهدان یې چې دا لار سمه ده.
ستاسې له کړو وړو څخه الله بې خبره نه دی. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے مؤمنانو، که تاسې د دې اهل کتابو د یوې ډلې خبره ومنئ نو دوی به تاسې له ایمان نه بیرته د کفر لوري ته واړوي. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ستاسې لپاره د کفر لوري ته د ورتګ اوس څه ځای پاتې دی چې تاسې ته د الله آیتونه اورول کیږي او ستاسې په منځ کې د هغه رسول موجود دی. څوک چې د الله لمن په کلکه ونیسي هغه به ارومرو سمه لاره ومومي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے مؤمنانو، له الله نه داسې وویریږئ لکه څنګه چې له هغه نه د ویرېدو حق دی. تاسې ته د مرګ را نشي مګر په داسې حال کې چې مسلمانان اوسئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ټول یو ځای شي د الله رسي کلکه ونیسئ او تیت پرک کېږئ مه. د الله هغه پیرزوینه در یاده کړئ چې پر تاسې یې کړې ده. تاسې یو د بل دښمنان وئ. هغه ستاسې په زړونو کې مینه واچوله او د هغه په مهربانۍ او لورینه تاسې سره ورونه شوئ. تاسې د یوې له اوره ډکې کندې پر غاړه ولاړوئ. الله تاسې ورڅخه وژغورلی. په دغه شان الله خپل نښانې تاسې ته څرګندوي. په کار ده چې په دغو نښانو سره تاسې ته د خپلې ژغورېدنې سمه لاره په نظر درشي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. په تاسو کې باید څه خلک ارومرو داسې وي چې د نیکۍ لوري ته بلنه وکړي، په ښو امر وکړي او له بدو منع وکړي. کوم خلک چې دا کار وکړي همغوی به بریالي شي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. پام کوئ تاسې هغو خلکو غوندې نشئ چې په ډلو ویشل شول او له روښانه څرګندو لارښودنو میندلو نه وروسته بیرته په شخړو کې اخته شول.
چا چې دا چلند غوړه کړی دی هغوی به په هغه ورځ سخته سزا ومومي چې هلته به څه خلک سرخوروي وي او څه تور مخي د چا چې مخونه تور وي هغو ته به وویل شي چې د ایمان د نعمت له میندلو وروسته هم تاسې د کفر چلند غوره کړ ښه ده نو اوس د نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب خوند وڅکئ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فاتش ول د ځلانده څیرو خاوندان هغوی به د الله د رحمت په غېږ کې ځای ومومي او د تل لپاره به هغوی په همدې حالت کې اوسیږي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين دا د الله لارښودنې دي چې مونږ تا ته سمې صحیح اورو ځکه چې الله پر نړیوالو د تیری کولو څه اراده نه لري ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور د ځمکې او اسمانونو د ټولو شیانو څښتن الله دی او ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیږي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اوس په نړۍ کې هغه غوره ډله تاسې یاست چې د انسانانو د لارښودنې او اصلاح لپاره منځته راوړل شوې ده تاسې د نیکۍ امر کوئ او پر الله ایمان لرئ که دغو کتابیانو ایمان راوړی وای نو د همدوی لپاره ښه وه که څه هم په هغو کې ځینې د ایمان خاوندان شته خو د دوی زیاتره کسان له فرمان څخه سرغړونکي دي لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون دوی تاسې ته هیڅ ورانه نشي دراړولی ایله بیله دومره کولی شي چې تنګ مو کړي که دوی له تاسې سره وجنګیږي نو په مقابله کې به شا درواړوي بیا به داسې بېوسې وي چې له هیڅ لوري به مرسته ورته ونه رسیږي ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دوی چې هر چیرته ومندل شي نو ذلت به پر مسلط وي که چیرته د خدای په وړاندې یا د انسانانو ترڅنګ پناه واخلي دا بیله خبره ده دوی د الله په قهر اخته شوي دي په دوی اړتیا او مغلوبیت مسلط کړی شوی دی او دا هر څه له دې امله شوي دي چې دوی د خدای له آیاتونو څخه منکرېدل او دوی پیغمبران په ناحقه ووژل دا د دوی د سرغړونې او تیریو عاقبت دی ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وطول أهل كتاب يوشان ندي وهغو کی ځینې داسې هم دي چې پر سمه لار روان دي، د شپې له مخې د الله آیاتونه لولي او د هغه په وړاندې په سجده پریوځي، پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، له بدیو نه منع کوي او د ښېګڼې په چارو کې بوختېږي، دوی صالحان دي. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. او دوی چې هر څه نیکی وکړي د هغې بې قدري به ونشي، الله پرهیزګاران ډېر ښه پیژني. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پاتې شول هغه خلک چې هغو د کفر چلند غوره کړی دی، نو د الله په مقابله کې به نه د هغو شتمني څه په درد خوري نه اولاد، هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي او په همغه اور کې به د تل لپاره استوګنه لري. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. څه شی چې هغوی په خپل دغه دنیوي ژوندانه کې مصرفوي، د هغه لګښت مثال د هغه باد په څیر دی چې په هغه کې بړبړ کوي وي او هغه د هغو خلکو په فصلونو والوزي چې هغو خپله پر خپل ځان ظلم کړی دی او هغه تباه او برباد کړي. الله پر هغو ظلم نه دی کړی، په حقیقت کې هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اے مؤمنانو، د خپل ټولنې له وګړو نه پرته نور سره خپل رازونه مو وایي، هغوی ستاسې د ورکاوي له هیڅ یو فرصت څخه ګټه اخیستل له لاسه نه ورکوي. تاسې ته چې په هر څه زیان اوړي د هغو خوښیږي، د هغو د زړه دښمني د هغو له خولې نه راوځي او څه چې هغوی په خپلو سینو کې پټ ساتلي دي هغه له دې نه زیات دي. مونږ تاسې ته په ډاګه څرګنده لارښودنې کړي دي، که تاسې پوهه لرئ نو له هغو سره به په ارتباط ساتنه کې له پاملرنې څخه کار واخلئ. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. تاسې له هغو سره مینه کوئ، هغوی له تاسې سره مینه نه لري، سره له دې چې تاسې ټول آسماني کتابونه منئ. کله چې هغوی له تاسې سره یو ځای کیږي نو وایي چې موږ هم ستاسې پیغمبر او ستاسې کتاب منلی دي، خو چې کله درڅخه بیلیږي نو بیا ستاسې پر خلاف له ډېر قهر او غضب نه خپلې ګوتې چیچي.
هغو ته ووایه چې د خپلې غصې په تاو کې ومرئ الله ان د زړونو په پټو رازونو پوهیږي. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. که تاسو ته څه ښېګڼه رسیږي نو هغوی خفه کیږي او که پر تاسو څه مصیبت راځي نو دوی خوشحالیږي خو د هغوی هیڅ دسیسه ستاسو په خلاف اغیزمنه کېدی نشي په دې شرط چې تاسو له صبر څخه کار واخلئ او له الله څخه د ویریدو سره عمل وکړئ. دوی چې هر څه کوي د الله د علم په چاپیریال کې دي. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ای پیغمبره د مسلمانانو په وړاندې هغه خاطره یاد کړه چې کله د سهار په توره خړه له خپل کور وتلی وي او د احد په میدان کې د مسلمانانو د جګړې لپاره په موضعګانو نیولو معذف کول. الله ټول خبرې اوري او هغه په هر څه ښه خبر دی. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یاد کړه هغه وخت چې له تاسو نه دوه ډلې دې ته تیاری شوي وي چې بېزړهتوب وښیي په داسې حال کې چې الله د هغو د ملاتړ لپاره موجود او مؤمنان باید یوازې پر الله باندې ډاډ ولري. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لدينا مخکې د بدر په جګړه کې الله له تاسو سره مرسته کړې وه په داسې حال کې چې په هغه وخت کې تاسو ډیر زیات کمزوري وي. نو اوس پر تاسو دا لازمه ده چې د الله له ناشکرۍ ځان وژغورئ اله ده چې اوس تاسو شکر وباسئ. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. یاد کړه هغه وخت چې تا مؤمنانو ته ویل آیا تاسو ته دا کافي نه ده چې الله د 3,000 پریختو پر علیګلو د سره مرسته وکړي؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. دا خبر الله د دې لپاره درته کړې ده چې تاسو خوشاله شئ او تاسو زړونه ډاډه شي. برلاسي او مرسته هر څه چې دی د هغه الله لخوا دی چې ډیر زور او په لیدونکی دی او دا مرسته به هغه د دې لپاره د سره وکړي ترڅو چې د کفر په لار د تلونکو یو مټ غوڅ کړي یا هغه ته داسې رسوا کوونکې ماته ورکړي چې هغوی ناکام خړسترګي بیرته ستانه شي. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ای پیغمبره د فیصلې په واکمنۍ کې ستاسو برخه نشته.
د الله واک دی که خوښه شي وبه یې بخي که وغواړي په سزا به یې ورسوي ځکه چې هغوی تیری کوونکي دي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د هغو څښتن الله دی چاته چې خوښه شي بخنه کوي او چاته چې خوښه شي عذاب ورکوي هغه بخونکی او مهربان دی يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون اے مؤمنانو دا زیاته او څو چنده سودخوري پرېږدئ او له الله نه وویریږئ هیله ده چې بریالي شئ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون له اور نزان وجهوري چې د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی او د الله او رسول حکم ومنئ کیدای شي چې رحم در باندې وشي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين پر هغه لار په منډه منډه وزغلې چې ستاسو د پروردګار د بخنی او د هغه د جنت خواته تللې ده چې هغه لکه د ځمکې او اسمانونو په شان پراخ دی او هغه د هغو له خدای ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی چې د بیوزلۍ او بډایۍ په دواړو حالتونو کې مال مصرفوي غوسه خوري او د نورو لنډپاري بخي داسې نیکان خلک د خدای ډیر خوښ دي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون او کوم کسان چې داسې دي چې کله کومه د شرم ناروا چاره ورڅخه صادریږي یا کله د کومې ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي نو سره جوخت الله ورياديږي او له هغه څخه هغوی د خپل ګناهونو بخښنه غواړي ځکه چې له الله نه پرته بل څوک دی چې ګناهونه وبخښلی شي او هغوی د پوهې او ادراک سره په خپلو کړو وړو ټینګار نه کوي أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين د داسې خلکو جزا د دوی د رب په نزد داده چې هغه به دوی ته بخښنه وکړي او په داسې باغونو کې به یې ننباسي چې تر لاندې به یې ویالې بهیږي او هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي د نیک عمله خلکو لپاره څومره ښه بدله ده قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان
للناس وهدى وموعظة للمتقين. لتاسنه مخکې ډېرې دورې تېرې شوې دي. په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې هغه خلک له څه عاقبت سره مخامخ شول چې هغوی د الله حکمونو او لارښودنو ته د دروغو نسبتونه وکړل. دا د خلکو لپاره ډنګ پیلې تنبیه ده او له الله نه ویریدونکو ته هدایت او نصیحت ده. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بزر کېږه مو اندېښمن کېږه مو همدا تاسې برلاسي یاست که تاسې مؤمنان اوسئ. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اوس که تاسې ټپي شوي نو له دې نه مخکې ستاسې دښمنه ډله همداسې ټپیان شوي دي. دا د زمانې خوږې ترخې دي چې مونږ یې د خلکو ترمنځ اړوو رااړوو. پر تاسې دا مرحله ځکه راوستل شوه چې الله دا کتنه غوښتله چې په تاسې کې ریښتیني مؤمنان څوک دي او د هغو خلکو چاڼول یعنی بیلول یې غوښتل چې په واقعي توګه د ریښتینولۍ شاهدان وي ځکه چې ظالمان د الله نه خوښیږي او هغه د دې ازموینې په وسیله د مؤمنانو په ځانګړې توګه بیلول او د کافرانو ځپل یې غوښتل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ایا تاسو دا غنل د چې همداسې به جنت ته لاړ شئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پورې الله دا نه دی لیدلی یعنی دا ازمایښت نه دی کړی چې په تاسو کې څوک هغه خلک دي چې د هغه په لار کې جهاد کوونکي او صبر کوونکي دي. تاسو خو د مرګ هیله کولی خو دا د هغه وخت خبره ده چې مرګ سره مخامخ شوي نه وي. دا د اوس سره مخامخ شوي او تاسو هغه په سترګو ولید. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی الله علیه وسلم نور څه نه دی مګر صرف یو پیغمبر دی. له هغه نه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوي دي. نو که هغه ومري یا ووژل شي نو تاسې به په خپلو پوندو په شا ګرځئ. په یاد ولرئ څوک چې په شا واوړي هغه به الله ته هیڅ زیان ونه رسوي. البته څوک چې د الله شکر ایستونکي بندگان شي هغوی ته به الله د دې بدله ورکړي. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هیڅ ساکښ د الله له حکم نه پرته نشي مړ کېدی. د مرګ نیټه لیکل شوې ده.
څوک چې د دنیا د ثواب په اراده کار وکړي هغه ته به موږ له همدې دنیا نه ورکړو او څوک چې د آخرت په اراده کار وکړي هغه به د آخرت ثواب ومومي او شکر ایستونکو ته به موږ ارومرو د هغو جزا ورکړو. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. لدينا مخکې ډېر پیغمبران داسې تیر شوي دي چې د هغو په ملګرتیا کې ډېر خدای پالونکي وجنګېدل. د خدای په لار کې چې کوم غمونه پر هغو راغلل هغوی پرې زړه ماتي نه شول، هغوی کمزوري ښکاره نه کړه، هغوی د باطل په وړاندې سرکوزي نه شول. الله هم داسې صبر کوونکي خوښوي. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. د هغو دعا صرف دا و چې ای زمون پروردگار زمون خطاوی او ګناوی راوبخه، زمون په کار کې که ستاله حدودونه څه تیری شوی وي هغه معاف کړه، زمون قدمونه محکم کړه او پر کافرانو زمون د برلاسي لپاره را سره مرسته وکړه. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. په پای کې الله هغو ته د دنیا ثواب هم ورکړ او له هغه نه غوره ثواب په آخرت کې هم ور په برخه کړ. د الله همدا راز نیک عمله کسان خوښیږي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. اے مؤمنان، که تاسو د هغو خلکو په خوښه لاړ شئ چې هغو کفر غوره کړی دی نو هغوی به تاسو بیرته په شا واړوي او تاسو به ناکام شئ. د هغو خبرې غلطې دي. حقیقت دا دی چې الله ستاسو ملاتړ او مرستندوی دی او هغه ډیر ښه مددگار دی. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هغه وخت ډیر ژر راتلونکی دی چې موږ د حق نه منونکو په زړونو کې ویره وغورځو، ځکه چې هغو الله سره په خدایي کې هغه څه شریک انګیرلي دي چې د هغو په برخوالۍ الله کوم سند نه دی نازل کړی. د هغو وروستی استوګنځی دوزخ دی او ډیر بد دی هغه استوګنځی چې هغو ظالمانو ته به ور په برخه وي. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله چې د مرستې او نصرت کوم وعده له تاسو سره کړې وه هغه خو یې پوره کړه
لومړی خو د هغه په حکم همدا تاسې هغوی وژل او کله چې تاسې همت له لاسه ورکړ او په خپل کار کې مو سره اختلاف وکړ او له هغه وروسته چې الله تاسې ته هغه شی دروښود چې تاسې په مینه کې راګیر وئ یعنی د ولجې مالونه تاسې د خپل مشر له امر څخه غاړه وغړوله د دې لپاره چې له تاسې څخه ځینې خلک د دنیا غوښتونکي وو او ځینو د آخرت هیله لرله نو الله تاسې د کافرانو په مقابله کې په شا وتنبولی تر څو چې پر تاسې ازمایښت وکړي او حق دا ده چې الله بیا هم تاسې ته معافي وکړه او الله پر مؤمنانو د فضل خاوند دی إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون د پزړه کړی هغه وخت چې تاسې په تیښته ځغلېدئ هیڅ چاته مو بیرته د کتلو قدر پام نه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له شا درپسې تاسې ته نارې وهلې په هغه وخت کې ستاسې د دې چار چلند بدله خدای درکړه چې تاسې پر غم د پاسه غم اخته کړئ تر څو د آینده لپاره دا درس واخلئ چې که څه شی ستاسې له لاسه ووځي یا کوم تکلیف درته ورسیږي چې په هغه خفه نشئ الله ستاسې د ټولو کړو وړو څخه خبر دی ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور لدې کړهونو وروسته بیا هم الله له تاسې څخه پر ځینو کسانو یو داسې د ډاډین غوندې حالت راوست چې هغوی پریشانۍ یوړل یو بله ډله چې هغې ته یوازې همدا خپلې ګټې ارزښت درلود د الله په باب رنګارنګ جاهلانه انګېرنې کولې چې له سر تر پایه د حق پر خلاف وي دا خلک اوس وایي چې د دې کار په سرته رسولو کې زموږ هم څه برخه شته دوی ته ووایه د هیڅ چا پکې هیڅ برخه نشته د دې کار ټولې واکمنۍ د الله په لاس کې دي په اصل کې چې دې خلکو کومې خبرې په زړونو کې پټې ساتلې دي هغه تاته نه څرګندوي د دوی اصلي هدف دا دی چې که د مشرتابو په واکمنیو کې زموږ څه برخه وای نو دلته به نه وژل کېدو دوی ته ووایي چې که تاسې په خپلو کورونو کې هم وای نو د کومو کسانو چې مرګ لیکل شوی وو هغوی په خپله د خپل وژل کېدو ځایونو ته راوتل او دا پیښه چې وشوه دا د دې لپاره وه چې کوم شی چې ستاسې په سینو کې پټ دی الله هغه وازمایي او ستاسې په زړونو کې چې کوم خیره دی هغه رابرسیره کړي الله د زړونو په حال ډېر ښه پوهیږي
الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لتاسې نه کوم خلکو چې د مقابلې په ورځ شا اړولې وه د هغو د دې تېروتلو سبب دا و چې د هغو د ځینو کمزوریو له امله شیطان د هغو پښې ښویولې وې. الله هغو ته بښنه وکړه. الله ډېر تېرېدونکی او د زغم څښتن دی. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ای مؤمنانو کافرانو غوندې خبرې مکوئ چې که د هغو دوستان او خپلوان کله کوم سفر ته ځي یا په جګړه کې برخه اخلي او هلته له کومې پیښې سره لاس او ګریوان کیږي نو هغوی وایي چې که هغوی له موږ سره وای نو نه به مړه شوي او نه به وژل شوي وو. الله دا ډول خبرې د هغو په زړونو کې د غم او افسوس وسیله ګرځوي. که دا نه وي نو په اصل کې د مرګ او ژوند واکواله همدا الله دی او هغه ستاسې د ټولو حرکتونو څارونکی دی. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. که تاسې د الله په لار کې ووژل شئ یا ومرئ نو ستاسې په باب د الله راتلونکی رحمت او بخښنه د هغو ټولو شیانو څخه ډیره غوره ده چې دا خلک یې راغونډوي. ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون. او که تاسې ومرئ یا ووژل شئ په هر حال ستاسې د ټولو ورتګ د همدې الله لوري ته دی. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ای پیغمبره دا د الله لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی. که داسې نه وای او ته توند خویه او سخت زړه وای نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خواره شوي وو. د دوی خطاوې وبخښه، د دوی لپاره بخښنه وغواړه او هغوی سره هم په خپلو کارونو کې مشوره کوه. بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي نو پر الله توکل وکړه. د الله هغه خلق خوښیږي چې د همغه په ډاډې نه کار کوي. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. که الله مو مرستندوی وي نو هیڅ قوت در باندې برلاس کېدای نشي او که هغه تاسې پرېږدي نو بیا له هغه وروسته څوک دی چې ستاسې مرسته وکړای شي؟ نو څوک چې رښتیني مؤمنان دي هغوی دې یوازې پر الله توکل وکړي. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا د هیڅ یو پیغمبر کار نشي کېدای چې هغه خیانت وکړي او هر څوک چې خیانت وکړي هغه به خپل ټول خیانت سره د قیامت په ورځ حاضر شي
بیا به هر سا کښته د هغه د کړو پوره پوره بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به هیڅ تیری ونشي. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. خنو دا څنګه کېدای شي چې یو څوک تل د الله په خوښه روان وي، هغه د هغه چا غوندې کار وکړي چې د الله په غضب اخته شوی وي او د هغه وروستی منزل دوزخ وي چې هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. د الله په وړاندې په دې دواړو ډوله خلکو کې په درجو توپیر دی او الله د ټولو د عملونو لیدونکی دی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. په حقیقت کې خو الله پر مؤمنانو باندې دا ډیره لویه لورینه کړې ده چې په هغو کې په خپل له هغو نه یو داسې پیغمبر را پورته کړ چې د هغه آیاتونه ورته اوروي، د هغو ژوند ستر کوي او هغو ته د کتاب او پوهې ښوونه کوي، په داسې حال کې چې له دین مخکې همدا خلک په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي وو. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. او دا تاسو څه کوئ چې کله په کوم کړه وخت شي نو په دې خبرو خلو پرانیزي چې دا مصیبت له کوم لوري راغی؟ په داسې حال کې چې د بدر په جګړه کې ستاسو لاسونو د دې دوه چنده مصیبت دښمنۍ ډلې ته رسولی دی. ای پیغمبره دوی ته ووایه دا مصیبت په خپله ستاسو لخوا منځته راوړل شوی دی. الله پر هر څه برلاس دی. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. کوم تاوان چې د جګړې په ورځ تاسو ته ورسید هغه د الله په حکم او د دې لپاره و چې الله وګوري په تاسو کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي. هغه منافقان چې کله هغه ته ویل شول راشي د الله په لار کې وجنګيږي یا لکتر لګه خپل ښار نه قدر دفاع وکړي نو ویل کوم په هدايه چې نن به جګړه کیږي نو مونږ به اروم مرو د سره تللی وای. کله چې هغه دا خبره کوله په هغه وخت کې هغه له ایمان نه کفر ته ډیر نږدې وو. هغه په خپل خلو هغه څه وایي چې د هغه په زړونو کې نه وي او هغه چې هغه په زړونو کې پټوي الله پرې ښه پوهیږي. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
دا همغه خلک دي چې په خپل خو کېناستل او د هغو ورونه خلک چې وجنګېدل او وژل شول د هغو په باب ویل چې که هغو زمون خبره منلې وای نه به وژل شوي دوی ته وای چې که تاسې په خپل دغه خبره کې ریښتینی یاست نو چې کله مو خپل مرګ راشي هغه وځنډوئ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کوم کسان چې د الله په لار کې وژل شوي دي هغوی مړه مه ګڼئ، هغوی خو په حقیقت کې ژوندي دي، د خپل رب په وړاندې روزي مومي څه چې الله د خپل لورینې له مخې هغو ته ورکړي دي پر هغه خوښ او سوکاله دي او ډاډه دي چې کوم مؤمنان چې له هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وغير الله په لورینه او د هغه په مهرباني خوشاله او سوکاله دي او هغو ته څرګنده شوې ده چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. کوم کسانو چې له ټپي کېدو نه وروسته هم د الله او د رسول بلنې ته لبیک وویل په هغو کې چې کوم خلک نیکوکاران او پرهیزګاران دي د هغو لپاره ستر اجر دی. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. او هغه کسان چې خلکو ورته وویل چې ستاسې پر خلاف لوی لښکرې راغونډې شوي دي له هغو نه وویریږئ نو د دې په اورېدو یې نور هم ایمان پیاوړی شو او هغو ځواب ورکړ چې زموږ لپاره خدای کافي دی او همغه ډېر ښه کار جوړونکی دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورینې سره بیرته ستانه شول. هغوی ته هیڅ راز زیان هم ونه رسید او د الله د خوښې سره سم تګ کولو مرتبه یې هم وموندله. الله ډېر ستر لورونکی دی. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اوس تاسو ته څرګنده شوه چې هغه په اصل کې شیطان و چې خپل دوستان بې ځایه ویرول. د دې عمله په راتلونکي کې تاسو له انسانانو څخه مه ویریږئ، له ما نه وویریږئ که تاسو په رښتینې توګه د ایمان خاوندان یئ. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا
يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ای پیغمبره، څوک چې نن د کفر په لار کې هاند او هڅه کوي، ته د هغو په منډو تړو مه ځورېږه. دوی د الله هیڅ کار نشي ورانولی. الله غواړي چې د هغو لپاره په آخرت کې کومه برخه ونه ټاکي او په پای کې هغوی په سخت عذاب اخته کیدونکي دي. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. کوم خلکو چې د ایمان په بدل کې کفر اخیستی دی، هغوی په باوري توګه الله ته هیڅ زیان نشي اړولی. د هغو لپاره دردناک عذاب تیار دی. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. دا مهلت چې مونږ هغو ته ورکوو، کافران دي دا د ځان لپاره غوره نه ګڼي. مونږ خو هغو ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د ګناه دروند پیټی وتړي، بیا د هغو لپاره سخته سپکوونکې سزا ده. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الله با مؤمنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نږدي چې تاسې اوس پکې یاست. هغه به سپېڅلي خلک له ناپاکو خلکو څخه بیل کړي، خو د الله داسې عادت نه دی چې تاسې پر غیبو خبر کړي. د پټو خبرو د ښودنې لپاره چې د هغه له خپلو رسولانو څخه چاته خوښه شي ټاکي. له دې امله د پټو چارو په باب پر الله او پیغمبر ایمان ولرئ. که تاسو د ایمان او له خدایه د ویریدو چلند غوره کړئ، نو تاسو ته به لوی اجر در په برخه شي. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. کوم خلکو ته چې الله له خپل فضل نه ورکړه کړې ده او بیا هغوی د بخیلۍ نه کار واخلي، هغوی دې دا نه ګڼي چې دا بخیلي د هغو لپاره ګټوره ده. نه، دا د هغو لپاره ډیره بده ده. څه شی چې هغوی په خپله شومتیا راغونډوي، همغه به د قیامت په ورځ د هغو د غاړې طوق شي. د ځمکې او اسمانونو میراث یوازې د الله دی او تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. په یقیني توګه الله د هغو خلکو وینا واورېده چې وایي الله بې وزلی دی او موږ شتمن یو. د هغو دا وینا به هم موږ ولیکو او له دې نه مخکې چې هغو کوم پیغمبران په ناحقه وژلي، هغه هم د هغو په عمل نامه کې ثبت دي. کله چې د فیصلې وخت راشي، په هغه وخت کې به موږ هغو ته ووایو چې
دا اوس د دوزخ د عذاب خوند وڅکئ. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا ستاسو د خپلو لاسونو ګټه ده. الله پر خپلو بندګانو ظالم نه دی. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. کوم کسان چې وایي الله مونږ ته لارښودنه کړې ده چې مونږ باید هیڅوک د پیغمبر په توګه تر هغه پورې ونه منو تر څو چې هغه زموږ په مخ کې داسې قرباني ونه کړي چې له غیبو راتلونکی اوري ونه خوري. هغو ته ووایه تاسې ته له ما څخه مخکې ډېر پیغمبران راغلي دي چې ډېرې زیاتې څرګندې ښکاره نښانې یې راوړې وي او هغه نښانه یې هم راوړې وه چې تاسې یادونه کوئ. نو که د ایمان راوړلو لپاره تاسې د دې شرط په وړاندې کولو کې رښتیني یاست نو تاسې هغه پیغمبران ولې وژل؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. اوس ای محمد صلی الله علیه وسلم که دا خلق تا دروغجن ګڼي نو له تا نه مخکې یو شمېر هغه پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي چې ښکاره څرګندې نښانې صحیفې او روښانوونکي کتابونه یې راوړي. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. په پای کې هر څوک د مرګ خوند څکونکی دی او تاسې ټول د قیامت په ورځ د خپلو پوره اجرونو میندونکي. بریالی اصلا هغه څوک دی چې هلته د دوزخ له اوره وژغورل شي او جنت ته ننویستل شي. پاتې شوه دا دنیا دا خو صرف یو غولونکی شی دی. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ای مسلمانان تاسې به د مال او سر دواړو په ازموینه کې واچول شي او تاسې به له اهل کتابو او مشرکانو څخه ډېرې ځورونکې خبرې واورئ. که تاسې په دې ټولو حالاتو کې د زغم او له خدایه ویرې په چلند ثابت اوسئ نو دا د سترې حوصلې کار دی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. دغو اهل کتابو ته هغه کلکه وعده هم ور یاد کړه چې الله ورڅخه اخیستې وه چې تاسې به د کتاب لارښودنې په خلکو کې خوروئ او هغه به پټوئ نه، خو هغو کتاب شاته وغورځاوه او هغه یې په لږ بیه وپلور. څومره ناکاره راکړه ورکړه ده چې دوی یې کوي.
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. تاسې هغه خلک له عذاب نه خوندي مانګیرئ چې په خپلو کړو وړو خوشحاله دي او هیلهمند دي په داسې چارو کې ستاینه وشي چې په واقع کې هغوی نه دي کړي. په حقیقت کې د هغو لپاره دردناکه سزا تیار ده. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. د ځمکې او اسمانونو څښتن الله دی او د هغه پر هر څه لاس بر دی. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. د ځمکې او اسمانونو په پیدایښت او د شپې او ورځې په تګ راتګ کې د هغو پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي چې په ولاړې ناستې او ملاستې هر حالت کې خدای یادوي او د اسمانونو او ځمکې په ساختمان کې غور او فکر کوي. هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زمونږ ربه دا ټول شیان تا عبث او بې مقصده نه دي هست کړي. ته له دې نه پاکې چې عبث کار وکړي. نو ای ربه مونږ د دوزخ له عذابه وژغوره. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. تا چې څوک په دوزخ کې واچو هغه دې په حقیقت کې په ستره خوارۍ او رسوایي کې وغورځاو او بیا د دغه ظالمانو هیڅ مرستندوی نه وي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لویه څښتنه مونږ دی وناري وهونکي आवाज واورید چې د ایمان لوري ته بلنه ورکوله او ویل چې خپل رب ومني. مونږ هغه بلنه ومنله. نو ای زمون بادار کومه ګناه چې له موږ څخه صادره شوې ده له هغې نه راتېر شه. کومې بدۍ چې په مونږ کې دي هغه ایسته کړه او په خاتمه کې راته د غوره خلکو ملګرتیا را په برخه کړه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خدایا کومې وعدې چې تا د خپل رسولانو په وسیله کړې دي هغه له مونږ سره ترسره کړه او د قیامت په ورځ مونږ له رسوایي سره مخامخ کوه. په دې کې شک نشته چې ته له خپلو وعدونه مخالفت کوونکی نه یې. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. د هغو رب په جواب کې فرمایي زه له تاسې نه د هیڅ یو د عمل ضایع کوونکی نه یم، که نارینه وي که ښځه، تاسې ټول ځینې د ځینو هم جنس یاست. له دې امله کوم خلکو چې زما په خاطر خپل وطن پرېښود او زما په لار کې له خپلو کورونو څخه ویستل شول، د هغو ټولې ګناوې به زه ورته وبخم او هغوی به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د الله په وړاندې د هغو مکافات دی او ډیر غوره مکافات له امدې الله سره دي. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د نړۍ په هیوادونو کې د خدای د نافرمانو بندگانو ګرځېدل دې تا ونه غولوي. دا صرف د څو ورځني ژوند لږ غوندې خوند دی، بیا به دوی ټول دوزخ ته لاړ شي چې ډیر بد استوګنځی دی. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل خدای نه په ویریدو ژوند تیروي، د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي. په هغو باغونو کې به دوی د تل لپاره اوسي. دا د هغو لپاره د الله له لوري د میلمستیا وسایل دي او څه چې له خدای سره دي د غوره بندگانو لپاره همغه ډیر غوره دي. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فأهل کتابو کې هم څه کسان داسې شته چې الله مني، پر هغه کتاب ایمان راوړي چې تاسو ته لیږل شوی دی، او پر هغه کتاب هم ایمان لري چې له دینه مخکې په خپله هغو ته لیږل شوی. د الله په وړاندې سرونه ښکته دي او د الله آیتونه په لږ غوندې بیه نه پلوري. د هغو مکافات د هغو له پروردګار سره دي او د الله حساب اخیستنه ځنډیږي نه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، لزغم نه کار واخلئ، د باطل پرستانو په مقابله کې میړانه وښیئ، د حق د خدمت لپاره ملا ټینګه وتړئ او له الله نه ویریدونکي اوسئ. هیله ده چې بری ومومئ. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے خلکو لخبل هغه رب نو ویریږي چې هغه تاسو له یو تن څخه پیدا کړی او له هغه تن څخه د هغه جوړه منځ ته راوړه او له دې دواړو نه په نړۍ کې ډیر نارینه او ښځې خواره کړل. له هغه خدای نه ویریږي چې د هغه په وسیله تاسو یو له بل نه خپل حقوق غواړئ او د خپلوي او پیوندونو له غوڅولو نه ډډه وکړئ. باور ولرئ چې الله پر تاسو څارونکی دی. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. د یتیمانو مالونو هغو ته بیرته وسپارئ. ښه مال په بد مال مه بدلوئ او د هغو مالونه له خپلو مالونو سره په ګډولو مه خورئ. دا ډیره لویه ګناه ده. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. که تاسو ویریږئ چې له یتیمانو سره به عدالت ونشئ کړای نو کومې ښځې چې ستاسو خوښیږي له هغو څخه له 2 3 یا 4 سره نکاح وکړئ. خو کله تاسو سره دا اندېښنه وي چې له هغو سره به عدالت ونشئ کړای نو یوه ښځه وکړئ یا له هغو وینځو نه ازدواجي کار واخلئ چې تاسو ته په لاس درغلي دي. په دې توګه له بې عدالتۍ نه په ښه شان ژغورل کېدای شئ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. او د ښځو مهر په ښه زړه یعنې فرض ګڼلی ورکړئ. البته که هغوی په خپله خوښه تاسو ته بخشش کړي نو تاسو هغه په خوند سره خوړلی شئ. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. او ناپوهانو ته د هغوی مالونه مه ورکوئ کوم چې ستاسو په ولایت کې دي او الله هغه ستاسو د ژوند د سمبالښت وسیله ګرځولې او له دغو مالونو څخه هغو ته خوراک او پوښاک ورکړئ او د دوی د مال په حساب او ساتلو سره دوی ته سمه لارښوونه وکړئ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم
وكفى بالله حسيبا. او یتیمان تر ازموینې لاندې ونیسئ تر دې پورې چې هغوی د نکاح کولو وړ سن ته ورسیږي. بیا که تاسې په هغو کې اهلیت ولید نو د هغو شتمني هغو ته وسپارئ. داسې هیڅکله مه کوئ چې د انصاف له حد نه تېری وکړئ او له دې ویرې نه د هغو شتمني په بیړه بیړه وخورئ چې که هغوی لوی شي خپل حقوق به درڅخه وغواړي. د یتیم کوم سرپرست چې بډای وي هغه د له پرهیزګارۍ نه کار واخلي او کوم چې بېوزلی وي هغه د په معروفه توګه وخوري. بیا چې کله د هغو شتمني هغو ته سپارئ نو خلک پرې شاهدان ونیسئ او د حساب اخیستلو لپاره الله کافي دی. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. د نارینه‌و لپاره په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي او د ښځو لپاره هم په هغه متروکه کې برخه ده چې مور پلار او خپلوانو پریښي وي که لږ وي او که ډیره او دا برخه د الله له لوري ټاکل شوې ده. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. او کله چې د ویش په وخت کې د کورنۍ خلک او یتیمان او بېوزلي راشي نو په دې مال کې هغو ته هم څه ورکړئ او له هغو سره په خوږه ژبه خبرې وکړئ. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. خلکو ته د دې خبرې په نظر کې نیولو سره ویره کول پکار دي چې که هغوی په خپله له ځانه وروسته بېوزلي اولادونه پرېږدي نو د مرګ په وخت کې به د خپلو اولادونو لپاره څنګه ځورېدلي وو نو باید چې هغوی له خدایه وویریږي او رښتیا وینا وکړي. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کوم خلک چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري په حقیقت کې هغوی خپل ګیډې له اوره ډکوي او هغوی به ارومرو د دوزخ او جن اور ته ورننوځي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
ستاسو د اولادونو په باب الله تاسو ته لارښودنه کوي چې د نارینه‌و برخه د دوه ښځو په اندازه ده. که د مړي وارثان له دونه زیاتې لوڼې وي نو هغو ته د ترکې له دریو نه دوه برخې ورکړی شي، او که صرف یوه لور وارثه وي نو نیمایي ترکه د هغې ده. که د مړي اولادونه وي نو د هغه مور او پلار هر یو ته د شپږمه برخه ورکړی شي، او که اولاد نه وي او وارثان همدا مور او پلار وي نو مور ته د دریمه برخه ورکړی شي، او که د مړي ورونه او خویندې هم وي نو مور به د شپږمې برخې حقدار وي. دا ټولې برخې به هغه وخت بیلیږي چې که مړي وصیت کړی وي هغه پوره کړی شي، او که پور ورباندې وي چې هغه ادا کړی شي. تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو د مور پلار او ستاسو له اولادونو کوم یو د ګټې په لحاظ درته ډیر نږدې دی. دا برخې الله ټاکلي دي، او په یقیني توګه الله له ټولو حقیقتونو څخه خبر او په ټولو مصلحتونو پوهیدونکی دی. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. او ستاسو خزو چې څه پریخي وي د هغه نیمایي برخه تاسو ته رسیږي که اولاد نه وي، او که اولاد وي بیا د ترکې څلورمه برخه ستاسو ده. کله چې وصیت چې که هغو کړی وي پوره کړی شي، او د پور لا ادا کېدو وروسته که پوره وړی وي، او هغوی به ستاسو له ترکې نه د څلورمې برخې حقداري وي که بې اولاده وي. او که ستاسو اولادو نو بیا د هغو اتمه برخه ده، وروسته د وصیت له پوره کولو نه که تاسو وصیت کړی وي، او وروسته د پور له ادا کولو نه که پوره وړي وي. او که هغه نارینه یا ښځه چې د هغه میراث باید وویشل شي بې اولاده هم وي، او مور پلار یې هم ژوندي نه وي، خو یو مورنی ورور یا یوه مورنۍ خور موجوده وي، نو ورور او خوره هر یو ته به شپږمه برخه ورسیږي. او که ورونه او خویندې له یونه زیات وي نو د ټولې ترکې په دریمه برخه کې به هغوی ټول برخه وال وي. وروسته له هغه ضرر نه رسونکي وصیت له پوره کېدو نه چې کړی، او د پور له ادا کولو چې ورباندې وي. دا د الله له لوري حکم دی، او الله پوه باخبره او نرم خویه دی. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. دا د الله ټاکل شوی پولی دي. څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي، الله با هغه داسې باغونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي،
او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي او همدا ستر بریالیتوب دی او څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر څخه سرکشي وکړي او د هغه له ټاکل شوو پولو تیری وکړي الله به هغه په اور کې وغورځوي چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي او د هغه لپاره رسوا کوونکې سزا ده. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ستاسو له ښځونه چې څوک بدلمني وي پر هغو باندې له تاسو څخه 4 شاهدان نیسئ او که 4 کسان شاهدي ووایي نو هغوی په کورونو کې بندیانې کړئ تر هغه پورې چې هغو ته مرګ راشي یا الله د هغو لپاره څه لاره برابره کړي. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. او له تاسو نه چې څوک د دې فعل مرتکب شي نو هغوی دواړه وزوروي بیا که هغو توبه ویستله او ځانونه اصلاح کړل نو هغوی پرېږدئ چې الله ډېر ښه توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هو په دې پوه شئ چې پر الله باندې د توبې قبلولو حق د هغو کسانو لپاره دی چې د ناپوهۍ له امله کوم بد عمل ورڅخه صادر شي او ورپسې سم د لاسه توبه وباسي. داسې خلکو ته بیا الله د خپل مهربانۍ په نظر پاملرنه کوي او الله له ټولو خبرو خبردار دی او د حکمت او پوهې څښتن دی. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. خو د هغو خلکو لپاره توبه نشته چې پرله پسې بد کارونه کوي تر دې پورې چې کله له هغو نه د یو تن د مرګ نیټه رارسیږي نو په هغه وخت کې وایي چې اوس مې توبه ویستله. او همدغه راز د هغو کسانو لپاره هم توبه نشته چې د مرګ تر وخته پورې په کفر کې پاتې شي. د دغه ډول خلکو لپاره خو موږ دردناکه سزا تیاره کړې ده. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے مؤمنانو ستاسو لپاره دا روانه ده چې د زور له لارې ځان د ښځو وارثان جوړ کړئ او نه دا روا ده چې هغوی وربړوي
او د هغه مہر د یوې برخې د وهلو هڅه وکړئ چې تاسې هغو ته ورکړی هو که هغوی د کوم ښکاره ناکاره چلند کوونکي وي نو بیا تاسې ارومرو د هغو د تنګولو حق لرئ له هغو سره په ښه چلند ژوند تیر کړئ که ستاسې هغوی نه خوښیږي نو کیدای شي چې تاسې به یو شی نه خوښیږي خو الله به په هغه کې ډېرې ښېګڼې ایښې وي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا او که تاسې د یوې ښځې پر ځای د بلې ښځې راوستلو اراده وکړئ نو که تاسې هغې ته په پنډونو مال هم ورکړی وي له هغه نه بیرته هیڅ شی مه اخلئ آیا تاسې په تور ټپلو او څرګند ظلم کولو هغه بیرته اخلئ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا او تاسې به هغه په څه شان اخلئ په داسې حال کې چې تاسې یو د بل سره په مینه اوسېدلي او هغوی له تاسې څخه پخه وعده اخیستې ده ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا او له کومو ښځو سره چې ستاسې پلرونو نکاح کړي وي له هغو سره هیڅکله نکاح مه کوئ خو څه چې مخکې شوي دي هغه شوي دي په حقیقت کې دا یو د شرم کار دی ناوړه دی او بد چلند دی حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما پر تاسې حرام کړای شوې ستاسې میندې لونې خویندې ترېندې توړیګانې ورېرې خورزې او ستاسې هغه میندې چې تاسې ته شودې درکړې وي او ستاسې د تی شریکې خویندې او ستاسې د ښځو میندې او ستاسې د ښځو هغه لونې چې ستاسې په غېږو کې پالل شوي وي د هغو میرمنو لونې چې ستاسې ورسره د میړه میرمنې اړیکه راغلې وي او که یوازې نکاح ورسره تړل شوي وي او د میړه میرمنې تماس مو نه وي نیولی نو د هغو په پرېښودلو او د هغو له لونو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته او ستاسې د هغو زامنو میرمنې چې ستاسې له پشت نه وي او دا هم پر تاسې حرامه ده چې په یوه نکاح کې دوه خویندې یو ځای کړئ خو چې مخکې څه شوي هغه شوي دي الله بخونکی او رحم کوونکی دی